د خاف هرات د اوسپنې پټلۍ په هغه خاوره کې چې کلونه د جګړې غږونه پرې خپاره وه اوس یو نوی غږ اورېدل کېږي د هغه اورګاډي غږ چې الا خپل منزل ته نه دی رسېدلی خو د هغه خوب کلونه د زرګونو انسانانو په زړونو کې ریښې غځولي دي د افغانستان د لویدیځو پولو په اوږدو کې د ایران د خاف او د هرات ولایت د زړه ترمنځ یو پروژه روانه ده آرامه بې غږه خو له معنا ډکه یو داسې پروژه چې که څه هم د رسنیو په سرلیکونو کې لږ ځای لري خو د خلکو په نظر کې د سترو هیلو نښه ده د خاف هرات د اوسپنې پټلۍ د دې تږې خاورې په زړه کې هغه مزدورکاران چې لاسونه یې پړسېدلي دي د راتلونکي لاره ټوټه جوړوي هغوی یې بې له شور او غږه اوسپنه کري پټلۍ یږدي پلونه جوړوي او د رسنیو له سترګو لرې په خاموشۍ کې د راتلونکي بنسټ ایږدي د دې پروژې لومړی پړاو چې 43 کیلومتره اوږدوالی لري اوس وروستیو پړاوونو ته نږدې کېږي د چارواکو د څرګندونو له مخې له 80 سلنې څخه ډیر کار بشپړ سوی دی له دې سره د شمیرو او ارقامو اخوا هغه څه چې په سترګو لیدل کېږي او په زړه کې احساسېږي د دې لارې په رګونو کې د ژوندۍ هیلې ټکان دی که چیرې تاسو د افغانستان د ټولنې له متن څخه د مستنداتو او کیسو په ترلاسه کولو لیوال یاست نو موږ تاسو ته بلنه ورکوو چې همدا اوس د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ دا رسنۍ د افغانستان د ناویل سوو خبرو ژبه ده د دې اوسپنې پټلۍ په منځ کې یو سټیشن د جوړېدو په حال کې دی چې شاید د ډیرو لپاره نااشنا وي رباط پریان یو کوچنی ځای خو لوی مقام لري ځکه چې ټاکل سوې ده دغه اورګاډي لومړی تمځای وي چې نه یوازې بار او مالونه بلکې د همغږۍ او پراختیا پیغام هم له ځان سره راوړي د دې بشپړېدونکو جوړښتونو په زړه کې یوه لرغونې هیله ژوندۍ کېږي یو خپلواک ځان جوړونکی او له شاوخوا نړۍ سره تړلی افغانستان دا پروژه د بهرنیو مرستو پایله نه ده بلکې د افغان انجینرانو او کارګرانو د لاسونو زیار دی د پلونو له ډیزاین څخه نیولې تر سټیشنونو پورې ټول د هیواد د تکړه متخصصینو په لاسونه ترسره کېږي که څه هم د لارې ستونزې ډېرې دي خو د دې سختیو په زړه کې د امید رڼا روښانه ده د هغو ورځو ووي چې د مالونو لیږد په لږ لګښت ترسره کېږي سفر اسانه کېږي افغانستان په یو صادروونکي ځواکمن او ټینګ هیواد بدلیږي دا اوسپنې پټلۍ یوازې د پولادو لاره نه ده بلکې د هیلې کرامت او بیرته ستنېدو کرښه ده هر پل هره اوسپنې تیر او هره ډبره چې په دې لاره کې ایښودل کېږي د هغه خاموش ملت د مقاومت کیسه ده چې په سختو شرایطو کې هم هېڅکله امید نه دی پرېږدي اوس سترګې هغې ورځې ته نیول سوي دي چې لومړی اورګاډۍ په چیغه وهلو سره د افغانستان خاورې ته ننوځي نه یوازې د مالونو وړونکی بلکې د امید پرمختګ او بیا یو ځای کېدو پیغام راوړونکی وي موږ تاسو ته بلنه ورکوو چې د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل په سبسکرایب کولو سره په دې لاره کې ملګري او همغږي اوسئ موږ د واقعیتونو په بیانولو ژمن یو او تاسو کولی چې د دې کیسو غږ نورو ته هم ورسوئ